بسم الله الرحمن الرحیم. تیره ورځ درس کې موږ تاسې په دې پوه شو چې انټري دوه سیستم موجود لري، سنگل انټري او ډبل انټري سیستم. نو نن به موږ تاسې زو عملاً د اکاونټینګ بخش ته داخل ته ورځو، خو مخکې له دې نه چې ریکارډ وپېژنو درج یې کړو مازې معلومات، نو موږ باید د اکاونټینګ بعضې اصطلاحاتو باندې پوه اوسېږو. که چېرې هغه اصطلاحات ونه پېژنو وړاندې نه سو تللی مخته. نو نن راځو د اکاونټینګ په بعضې موضوعګانو یا اصطلاحاتو باندې خبرې کوو. ښه، یو شی چې دا ټرانزیکشن، څه شی ده؟ ټرانزیکشن. ټرانزیکشن څه شي ته وایي؟ ټرانزیکشن مینز معامله. ټرانزیکشن لغوي معنی یې څه ده؟ معامله. ښه، بانک ته ورځې یو پیسې د واخیستې، دا تا چې وکړه؟ یو ټرانزیکشن وکړه. پیسې د راواخیستلې ته نه پوه شوې، دا ته یو ټرانزیکشن سو. تحویل دې کړه، یو ټرانزیکشن سو. ترانزیشن خو نه، نه ټرانزیکشن ده. ښه، ترانزیشن خو بیا هغه بل شی ده، نه ټرانزیکشن. ښه، یا مثلا زه یو موبایل دی واخیسته، دا یو ټرانزیکشن سو. ټرانزیکشن مینز معامله. ښه، in accounting or business terms any dealing between two business or person involving money or a valuable thing is called transaction. مونږ ویل چې په اکاونټینګ کې هر هغه معامله د دوه اشخاصو تجارتونو ترمنځ پیسې پکې داخلي وي، دې ته چې وایي ټرانزیکشن ورته وایي. څه شی ورته ویل کیږي؟ ټرانزیکشن. بل ووچر یا انوایس، دا ګوره ولې وایو؟ ځکه جریان د دې کې به مونږ د همدغه کلمې استعمالوو. ووچر به وایو، بل شی به وایو، نو دې په معنا باید تیار پوه اوسېږو چې مفهوم څه شی ده. ښه، ووچر یا انوایس دواړه یو خبره ده. بعضې خلک ورته ووچر وایي، بعضې ورته خلک چې وایي انوایس ورته وایي. ساده یې که درته معنا کو بل، څه شی؟ بل، رسید. ښه، بانک ته ورځې پیسې د واخیستل، هغوی تاسو ته یو هغه درکوي، بل درکوي، هغه یې تا څه ده؟ ووچر ده. هغه څه دی؟ ووچر ده. یا ته یو شی د واخیستل، لاړې ښار کې موبایل واخیسته، بل یې درکړه، هغه یو انوایس ته ده دی. ښه، ووچر نو یا انوایس تعریف یې څنګه کیږي؟ ووچر از documentary evidence in a specific format that records the details of transaction. It is accompanied by the evidence of transaction. ووچر څه شی ده؟ و یو سند د شواهدو ده. ښه، یو سند ده د شواهدو چې د ټرانزیکشن یا د معاملې جزئیات په هغې کې لیکل شوي اوسېږي. ښه، هر هغه ووچر هغه سند ده چې د معاملې جزئیات په هغه کې لیکل شوي وي او د شواهدو په ځای استفاده کیږي. ښه، بل چې دا اسیټ. اسیټ څه شي ته وایي؟ اسیټ وایي سرمایې ته. اسیټ څه شي ته وایي؟ سرمایه. ښه، ووچر یا انوایس باندې خو پوه شوې. بل موږ سره چې ده اسیټ. اسیټ مینز سرمایه. نو سرمایه څه شي ته ویل کیږي؟ که سرمایه تعریف کو، سرمایه څه شي ته وایي؟ any property or investment which can be convertible into cash. هر هغه جایداد یا سرمایه گذاری چې په نغدو پیسو تبدیلیدلی سي، هغه ته چې ویل کیږي؟ سرمایه وایي. خو دا پوره نه ده، پوره یې موږ داسې وایو. ښه، any property or investment which is belong to company, which is belong to company, it's called asset. هر هغه شی یا پیسې چې هر هغه نقد پیسې یا هر هغه شی چې په پیسو بدلیدای سي او ملکیت د کمپنۍ وي، ښه، هغه ته څه ویل کیږي؟ سرمایه ورته ویل کیږي، او دوامداره وي. فکر مو وي څه شی؟ دوامداره. دا خبره من پکې یاد ساتئ. دوامداره یعنې زر نه ځي له منځه. پوه شوې؟ اوس ګوره مثال، هر هغه شی یا نقد پیسې چې ملکیت د کمپنۍ مربوط وي، هغه ته چې ویل کیږي؟ سرمایه، خو په شرط دی چې دوامداره وي. ښه، لکه اوس مثالا تجارت دی شروع کړی، کاروبار دی، کورس دی جوړ کړ. چې دی وکړه؟ کورس دی جوړ کړ. په دې کورس کې دا چوکۍ، میز، دا ټول شیان دا څه دي؟ سرمایه. دا یې ته سرمایه ده. دا لوحې چې ده لګولي، دا څه دي؟ دا سرمایه ده که نه؟ او دا سرمایه نه ده. ښه، ولې؟ ځکه کنورټیبل ټو کیش نه ده، بیرته هغه لوحه تا ته پیسې نه راوړي، که ته نه څه خرڅولی. پوه شوې؟ اوس مارکر، مارکر یې تا څه ده؟ دا سرمایه نه ده. نه ده، ځکه دلته اوس هدف مې دا و چې دوامداره وي. ښه، ځکه مارکر دوامداره نه ده. یو دکان لري موبایل فروشي، موبایلونه او شیان دي په دې کې. اوس دغه موبایلونه تا سرمایه ده که نه ده؟ اوس ګوره، که په وګرایي که په قرض دې راوړي، ته دا په خپل سرمایه کې نسې شمېرلی. ښه، دا د سرمایه نه ده. موبایل خو تا په دکان کې ایښی ده، او موبایل خو تا په دکان کې، خو مالکیت یې د تا نه ده. ولې؟ خپل موبایل نه کوي، بل چا. نه، موبایل د دکان کې دی اخیستی دی، که شرکت نه دی راوړي په قرض،
پوه شو چې زه پیسې در کومه خرڅوم بیا پیسې در کومه نو دغه موبایل ستا مالکیت دا ستا په سرمایه کې نه راځي ښه ځکه دې په مقابل کې ته چې قرضدار یې ورسېدې که نه په دې قصه باندې ملکیت هم د تا اوسېږي پوه شوې که نه اوس فرض مثالا اوس ما سره مثالا دغه 500 روپۍ دي دا چی ده دا ما سرمایه ده 500 روپۍ ما سرمایه ده 500 روپۍ دا زه اوس تا ته در کوم واخله ته څو روپۍ سرمایه لرې یو هم نه ځکه دا تا پوه شوې داسې قصه ده ښه داسې شی نه وي چې په کمپنۍ کې فکر دی ګوره دې قصې ته ښه چې یعنې په کمپنۍ کې وي او ملکیت هم موږ پورې تړلی اوسېږي د بل شا شیان به ډېري تا سره هغه ته په خپله سرمایه کې نسه شمېرلی ښه اوس بانک کې د پیسې ایښي دي دا تا سرمایه ده که نه ده خلکو باندې د قرضونه دي باوجود دی چې تا سره ستم نه ګوره موږ خو قرض هغه راوړی مال هغه ته بیا یایست درکوي هغه سره د موږ معامله یي هغه بیا ورکوو هغه که ورکوي دغه مال تر تا پورې دی تا نه ده دغسې ده دا ته په خپله سرمایه کې نسې شمېرلی تر څو چې تا یې د پیسې د نه ورکړي وو دا اسټ کې نه راځي ښه او یو داسې قصه ده موږ پیسې دي په کمپنۍ کې مالونه دي په خلکو هم قرضې دي په خلکو قرضې دي دا ګوره پیسې تا سره سته نه خو بیا هم هغه تا چې ده سرمایه ده ځکه ملکیت د تاسو ده ښه نو ورسېدې په دې خبره هر هغه شی چې په نغدو پیسو بدلیږي یا خپله نغدې پیسې او ملکیت د کمپنۍ پورې تعلق ولري او دوامداره اوسېږي هغه ته چې ویلل کېږي اسټ یا سرمایه ورته ویلل کېږي بل دا لایبیلیټیز ساده قرضه لایبیلیټي چې شي ته وایي قرضه لایبیلیټیز معنا قرضیه amount payable to providers of goods and services creditors and providers of capital owner بس خلاص هغه پیسې چې په تا باندې د بانک یا د خلکو قرض هغه ته چې ویل کېږي لایبیلیټي که پیسې نه وي که جنس هم وي ښه پوه هغه چې دي لایبیلیټي ما درته موګرای باندې د مال راوړی دی دوکان کې دي خیدای تا چې ده لایبیلیټي پوه شوې لایبیلیټي معنا قرض مشکل خو نشته که نه اوس دلته ګوره اماونټ پیبل اماونټ وایي مقدار ته هغه مقدار پیسې چې تی باید ورکې چا ته کریډیټرز ته یې ورکې پوه شوې نو هغه ته چې ویلل کېږي liabilities ورته وایي ښه او بل چې شی ده revenue means عایدات revenue چې شي ته وایي عایدات ښه پوه شوې که نه revenue معنا عاید درآمد معنی کوم پیسې موږ ته راځي ګوره دوکان کې ده فرض مثالا یو میاشت کې د 500,000 روپۍ مال خرڅ کړی دا 500,000 روپۍ تا چې دي revenue دي ښه ورسېدې یعنې ګټه مټه او دا شیان نه څومره پیسې راځي را روانې دي ته revenue وایي amount earned out of the sell proceeds and the amount earned of investment پوه شوې هغه مقدار پیسې چې تا ته د فروشاتو نه لاسته راځي هغه ته چې ویلل کېږي revenue ورته ویلل کېږي ښه لکه مثالا اوس کورس لري په کورس کې خو سړی فروش نه کوي که نه که کوي هغلته دا پیسې راځي دا revenue ده که نه دا revenue دي ښه ځکه موږ دوه رقم ته تجارت لرو یو پروډکټ بیس بزنس ده او یو سروس بیس بزنس ده ښه پروډکټ بیس بزنس هغه تجارت ته ویل کېږي چې فزیکي شیان خرڅوي لکه موبایل و یخچال و هر شی چې خرڅوي دوکان دا اوس رقم ته تجارت ده پروډکټ بیس بزنس ده او یو د سروس بیس بزنس دی چې هغه خدمات خرڅوي څه کوي خدمات وړاندې کوي لکه شفخانه لکه شفخانه ده کورس و پوهنتون ده لابراتوار وغیره دا شیان دي دا خدمات اوس یو دوکان د موبایلونه جوړوي پوه شوې نو دا سروسز دي ښه بل څه دي ایکسپنس چې شي ته وایي مصارف amount incurred or expended to earn the revenue هغه مقدار پیسې چې تاسې یې مصرفوئ د ګټې لاسته راوړلو په خاطر هغه ته چې ویلل کېږي ایکسپنس ویلل کېږي هغه پیسې چې موږ د ګټه لاسته راوړلو په خاطر مصرفوو چې ورته وایو ایکسپنس ورته وایو پوه شوې که نه په دې قصه باندې د ګټې اخیستلو معنا کومې پیسې چې موږ ټولې خرڅوو ټول ته ایکسپنس یایي موږ مال پرې راوړو هغو ته نه نه که نه غوږ ونیسه دلته اوس دا پوره خبره نه ده لیکلې هغه مقدار پیسې چې موږ یې د ګټې لاسته راوړلو په خاطر مصرفوو او بیرته موږ ته لاسته نه راځي هغه ته چې ویلل کېږي ایکسپنس ویلل کېږي بیرته لاسته نه راځي دې خبرې ته د فکري پسې اوس فرض مثالا معاش موږ معاش کارمند ته ورکوو دا چې شی سو دا ایکسپنس پوه شوې
دې نه خو بیرته هغه لاس ته راځي خو کار کوي موږ ته نو کار دی کوي کار شي کوي دا پیسې تا ته بیرته راځي کار نه راځي کنه نه هغه مصرف ده پوه شوې دې ته چې وایي ایکسپنس ورته وایي ښه دا مصرف ده لوحه دې ولګوله دا خو مې تا اعلان سو خو تا ته خپله د لوحې پیسې خو بیرته تا ته لاس ته نه راځي دا اوس څه شی ده مصرف ده ډوډۍ خوراک ده پوه شوې برق بل ده هر هغه مقدار پیسې چې مونږ د ګټه لاسته راوړلو په خاطر مصرفو مونږ ته بیرته لاسته نه راځي هغه ته چې ویل کېږي ایکسپنس اوس ته موبایلونه ورې واخیستل د خرڅلاو دپاره دا ستا ایکسپنس نه ده ولې چې موبایل تا سره ایښی ده ښه ورسېدې که نه په دې قصه دا بیرته ته خرڅوې دا پرچیز ته که نه پوه شوې نو دا هغه ده دې ته ویل کېږي ایکسپنس په مفهوم خو یې ورسېدې او پرافټ ګټه به څنګه معلومیږي ګټه خو معلومه خبره ده ریوینیو ماینس ایکسپنس څونه عایدات چې دي ایکسپنس ته نه مصرف که په نتیجه کې تا ته څه درکوي ریوینیو منفي ایکسپنس منفي سیل منفي ایکسپنس ریوینیو چې شي ته وایي عاید او هغه چې ده یو ایکسپنس خو نه ده چې دي خو چې موږ یې خرڅوو هغه هم د مصرف هم ده کنه څه شي مصرف ده ګوره موبایل موږ په 100 روپۍ واخیستو بیرته یې په 80 روپۍ خرڅوو دې کې خو ایکسپنس هېڅ شته ده نه څه شی ده دې نه اوس څه منفي کړو اوس ګوره میاشت اخر سوه غوږ ونیسه عایدات دې کړي وو 10,000 عایدات دې څو کړي ول 10,000 مصرف دې کړی 10,000 ګټه دې څونه سو نو مصرف خو په هغه کې نه راځي یا کوم مال چې موږ پرچیز نه تر منفي کوو منفي کوو خو ته به صبر کوې که نه چې به کوې او حوصله به کوې نو په دې قصه خو ورسېدې که نه اوس راځو دلته لایف سایکل ته مکمل ورځو ښه چې اول موږ چې شی کوو ګوره تنه داسې هم نه ده چې دا تا دونه ساده کړه یو اول ټوټل سیل پیدا کوي ټوټل سیل بیا دې کې سیل ریټرن پیدا کوي بعضې مالونه دي تا خرڅ کړي بیرته یې درته راوړي پوه شوې خلکو نو هغه ته سیل ریټرن وایي سیل ریټرن منفي کوي ټوټل سیل پیدا کېږي پرچیز څونه د خریداري کړې ده هغه ټول پیدا کوي بیا پرچیز ریټرن نیم دې بیرته ورکړي دي هغه پیدا کوي پوه شوې دا د راواخیستل ټوټل سیل هم پیدا سو ټوټل پرچیز هم پیدا سو دا چې دې بیا منفي کړل دې په نتیجه کې چې موږ ته کومه ګټه لاسته راځي هغه ته ګراس پرافټ وایي ښه ناخالصه ګټه پوه شوې دا ته چې کومه ښیي په 100 روپۍ هم شی ایکسپنس مصرف کې هغه بیا نیټ پرافټ راځي پوه شوې نو هغه راځو هغه قصه وروسته کوو خو دلته دوی دا سلایډ کې هم دا شی لیکلي دي بل چې دا لاس یا تاوان دا چې ته وایي لاس معنی تاوان خلاص هر چاته معلومه درته تعریف یې کله چې مصرف د عوایدو نه ډېر سي دې ته ویل کېږي لاس سیلز وایي فروشاتو ته سیلز خو پوهېږي فروشات سیل ریټرن چې شي ته وایي فروشات نه چې کومې پیسې راځي نه سیل ریټرن ما لاړم 15 کیلو چای مې خرڅ کړ دې کې 1 کیلو بیرته راوړه ده نو دا 1 کیلو زموږ سیل ریټرن ده ښه ورسېد یا دې کوم وجې په خاطر باندې یا خوښ نه و یا مشکل یې درلود یا هر څه خبره چې وه نو هغه مال چې دوباره موږ ته واپس کېږي هغه ته چې ویل کېږي سیل ریټرن ورته وایي ښه بل چې دي اکاونټ پیبل یا کریډیټرز دا کلمه ګوره یادونه باسئ اکاونټ پیبل یا کریډیټرز اکاونټ پیبل یا کریډیټرز دا چې شي ته ویل کېږي هغه خلک چې مونږ ته قرض راکوي مالونه او یا نغدې پیسې هغه ته کریډیټر وایي هغه خلک چې مونږ ته مال په قرض راکوي او یا نغدې پیسې قرض راکوي هغه ته چې ویل کېږي کریډیټرز یا اکاونټ پیبل ورته وایي اکاونټ پیبل یا کریډیټرز ورته ویل یا موږ د چا نه مال راوړو بعضې وخت پیسو راکوي بعضې وخت په کیش راکوي دې هم کریډیټرز هو دا خو چې په نغد په قرض یې ته نه راوړي دا کریډیټرز دي پوه شوې هغه ته سپلایر وایي یو سپلایر ده ښه چې تاسو ته مالونه درکوي بس که په نغدو پیسو یې ورکوي هغه سپلایر ده هو اکاؤنٹ پیبل یا کریڈیٹر چاہتا وائی پرسن who provide money or goods on credit to the business or supplier هغه خلک چې مالونه او یا هم نغد پیسې تراوړي په قرض باندې ښه دې ته چې ویل کېږي اکاؤنٹ پیبل یا کریډیټر ښه دې ته چې وایي کریډیټر یا اکاؤنٹ پیبل ورته وایي نو آن کریډیټ ګوره دا کریډیټ کلمه دې چېرته اورېدله مینس قرض ښه آن کریډیټ په قرض باندې I bought a computer for 5,000 on credit ما کمپیوټر واخیستو 5,000 روپۍ په قرض ښه کریډیټرز هغه څوک چې موږ ته قرض راکوي نه سوی پوه په دې نو بیا د کریډیټ او د هغه تر منځ فرق څه شو څه شي قرض بل څه اوس بل خو نه قرض ته یو بل شی مې لایبیلیټیز هغه پیسې چې په مونږ قرض دي ستا لایبیلیټي څومره ده 10,000 نو داسې ونه وایي ما کریډیټ 10,000 ده پوه شوې لایبیلیټي مو پوه شوې ورسېدې نو اکاؤنٹ پیبل یا کریډیټرز هغه خلک چې څه شی کوي پیسې مونږ ته
قرض راکوي او یا هم مال نو هغه ته ویل کیږي اکاونټ پیبل یا کریډیټر بل دا اکاونټ ریسیویبل یا ډیټرز goods sold or money provided on credit by the business customers هغه مشتریان چې تاسو پیسې قرض ورکوي ها او یا هم مالونه قرض ورکوي هغوی ته اکاونټ ریسیویبل وایي هغه ته چې وایي اکاونټ ریسیویبل یا ډیټرز اوس زه راځم دلته مثلا تا ته زه د سلګون قرض در کوم دا واخله اوس زه کریډیټر یم کریډیټر ته کریډیټر ها چا دپاره د مال پر اوس برعکس بیا داسې ده که نه زه اوس د تا غسوم ډیټر اکاونټ ریسیویبل او زه ته چې دا ما دپاره اکاونټ ریسیویبل یې ښه او زه کریډیټر یو دقسې پوه شوې که نه په دې قصه باندې هغه څوک چې مال چاته قرض ورکوي موږ یې ورکوو خلکو ته نو هغه زموږ ډیټرز یا ریسیویبل ورته وایي ښه بل چې دي اکاونټ چې شي ته وایي اکاونټ داسې درته وایم اکاونټ اول هم داسې لاندې دی پې پوه کړمه اکاونټ مجموعه د ریکارډونو د یو مشخص موضوع په باره کې هغه ته اکاونټ وایي ښه د څو ریکارډونو مجموعه د یو مشخص موضوع په باره کې ورته چې وایي اکاونټ ورته ویل کېږي لکه زه فروشات کوم دا ریکارډونه رسوم یو دا یو اکاونټ سو دا کوم اکاونټ سو سیل اکاونټ مثال درته فروشات مې کول روزانه مصارف کومه رسومې دلته دا د مونږ اکاونټ سو کوم اکاونټ سو ایکسپنس اکاونټ خلک مونږ ته مثلا احمد سره زه معامله لرم پیسې راوړم رسومې راخلم رسومې نو دا د احمد اکاونټ سو پوه شوې که نه په دې قصه باندې لکه مونږ په ډیټابیس کې یو ټیبل د هر څه شي دپاره سې جوړوو ښه نو داسې مونږ سره اکاونټونه جوړیږي اکاونټ چې شي ته وایي a summarized record of transaction relating to person or thing is called an account مجموعه د ریکارډونو چې څه رقم ته یو مشخص موضوع یو مشخص کس او یا د یو مشخص شي په باره کې اوسېږي هغه ته چې ویل کېږي اکاونټ نو دا ډېره مهمه موضوع ده اکاونټ ځکه اکاونټینګ کې به موږ د هر څه شي دپاره څه لرو اکاونټ لرو احمد ته به اکاونټ لرو محمود ته به اکاونټ لرو سل ته به اکاونټ لرو بل د برق ته به اکاونټ لرو بل ته به هر څه شي دپاره به څه لرو اکاونټ لرو نو اکاونټ دې ته ویل کېږي بل چې دا پرچیس معنا خریداري خریداري کومه خریداري هغه شیان چې ته د فروش دپاره اخلي پوه شو ځان ته شخصي نه د څه شي دپاره اخلي فروش دپاره anything which are purchased for resale purpose is called purchase هر هغه شی چې موږ تاسو یې د فروش دوباره خرڅلاو دپاره څه کوو اخلو هغه ته ځان لپاره یې خو ایکسپنس نه بیا ګورو وروسته سره غږیږو خبرې دي پوه شوې که نه په دې قصه باندې پرچیس بل چې دا پرچیس ریټرن هغه ته ویډرا وایي ښه تجارت نه پیسې راخلې ځان ته یې مصرف وایي هغه ته چې ویل کېږي ویډرا دا مصرف کې نه راځي ښه اوس تجارت به دې ګټه کړي تا به 100 روپۍ ته نه اخیستې دي پوه شوې شخصي کاروبار نه ته خو تجارت په دې کې نه څه باقي کولی 100 روپۍ تا ځان ته مصرف کړې په آخر کې تا کاروبار کې 100 روپۍ تاوان شوی ده نو دا تا 100 روپۍ ځان ته اخیستې پوه شوې نه دا ایکسپنس نه ده دې ته ویډرا وایي ښه د کاروبار نه شخصي ځان ته پیسې راویستل ویډرا ورته ویل کېږي دې ته ښه نو هدف مو چې و پرچیس په مقصد خو ورسېدي پرچیس ریټرن خو پیږي بیرته په هغه پسې ورکو بالکل کوم دلیل په وجه باندې بیرته ورکوو بل څه ده هغه موږ سره څه شی ده کمیشن څه شی ده کمیشن مثلا یو څوک یو کار یو چا په واسطه باندې موږ مال اخلو هغه موږ نه کمیشن اخلو نه کمیشن داسې موږ تعریفو د خدماتو په مقابل کې چې کومې پیسې خلکو ته ورکوو هغه ته چې ویل کېږي کمیشن د خدماتو په مقابل کې چې کومې پیسې چاته ورکوو هغه ته چې وایي کمیشن ورته وایي پوه شوې زه لرمه کاروبار اوس مالونه راځي راغلل مال راغی یو لارې کاریګر ورته نیسم دا پې خالي کوم نو دا کاریګر ورته موږ څه ورکړه کمیشن هم ورکړه یو نفر د ورته دا پیسې فلاني نفر ته راته ورسوه 100 روپۍ دې ته پکې ورکوم دا چې سو کمیشن نو د هر خدمت چې وي پوه شوې د خدماتو په مقابل کې چې موږ چاته پیسې ورکوو هغه ته څه ویل کېږي کمیشن ویل کېږي دوه رقم ته کمیشن ده یو کمیشن الاوډ ده او بل کمیشن ریسیوډ ده هغه پیسې چې موږ د خدماتو په مقابل کې خلکو نه اخلو هغه ته چې وایي کمیشن ریسیوډ او هغه پیسې چې مونږ خلکو ته ورکوو د خدماتو په مقابل کې هغه ته وایي کمیشن الاوډ
نو ورسېدی په دې اصطلاحاتو. نو دا هغه خبرې دي چې باید مخکې له دې چې عملاً اکاونټینګ ته داخلېږو دې مفهوم باید ټول در سره وي او ښه شکل هم پېژندلی. ګوره اسیټ، ایکسپینس، پرچیز، لایبیلیټیز دا ټول یو بل نه ته باید فرق وکولی سي. ښه ریسیویبل چې بیا هلته مشکل درته پکې نه وي انټري وخت کې. نو راتلونکي درس کې به انشاءالله په نورو موضوعګانو بیا خبرې کوو. پوه شو؟